علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله یم چې تاسو به راته روغ او جوړ یاست او د صحت په قلیو کې به نغښتي یاست. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به در سره یو داسې ګروپ لینک شریک کړم چې په هغې ګروپ کې د داسې ویبسایټونو نشرات کیږي چې د هغې څخه موږ او تاسې روپۍ ګټلی شو، میاشتنی عاید ډېر په ښه انداز سره ترلاسه کولی شو. دوستانو که تاسو ته معلومه ده چې آنلاین ورکینګ ډېر ویبسایټونه شتون لري لکه اومیګا پرو، همدغه شانتې نور څیزونه دي چې هغه آنلاین ګټه ورکوي. دوستانو دغسې نور واړه واړه ویبسایټونه هم زموږ سره په دې ګروپ کې شتون لري چې په هغې کې رقم ویبسایټونه نشرات کیږي، هغې څخه پیسې ایستل کیږي د ثبوت سره. نو دوستانو زما هم لومړی پیل ځل کار دی، ما د ثبوت سره کتلي دي. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو هر څه تر مخه که تاسو زموږ په چینل کې نوي یا زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل ایکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو اپلوډ کړو هر څه در مخه تاسو ته لومړی در ورسیږي. نو روز د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو زه لومړی فعلا ټرسټ والټ ته راځم چې زما په ټرسټ والټ کې یوه روپۍ نشته. نو راتلونکي ویډیو کې به درته انشاءالله د ټرسټ والټ په دغه ځای کې زما بلینک هم یا بیلنس هم وښیم. نو دوستانو دغه ګروپ ته چې د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړمه. دغه زما ملګري تقریبا په یو هفتې نه هغه تقریبا 3-4 ورځو بعد دغه کمپنۍ راغلې وه چې پکې $26 په ډېر ارزانه او په 50 ریپریل یا هغسې یو ځانګړتیا پکې دغه ده دوستانو چې تاسو پکې هره ورځ تاسو ته پکې 0.0.8 فري درکوي. نو دوستانو دغه ډېر یو ښایسته ګروپ دی. د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې هم درکړم چې ډېر ښایسته نشرات او ډېر ښایسته دوستانو دغه ده یو ویډیو د ثبوت سره وګورئ چې ویډرا یې ته کړې ده 2022 او د 8 په 10 تاریخ باندې چې اوس 11 دی، پرون یې ته کړې ده. نو دوستانو دا ډېر ښایسته ګروپ دی، د دې هغه به انشاءالله زه تاسو سره شریکم. او بله خبره دوستانو دغه وګورئ دې ورور پکې تقریبا 9.50 روپۍ ګټلي دي چې دا ته یې ویډرا کړي دي او دلته یې بیا د بل ورور $8 ګټلي دي چې ته یې ویډرا کړي هم دي ثبوت سره. دوستانو دغه وه زموږ نن ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د لا ښایسته ویډیو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نننۍ وټساپ لینک به در سره په ډسکریپشن کې شریک کړم. د الله په امان.